د کمال خان جام په کندهار کې د عینو مینې په خار کې سرور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه ومنئ ګرانو دوستانو. د کمال خان بند په ویاړ دا کوم د T20 لوبو لړۍ چې شروع شوې ده کندهار ته ورسېده. د خیره مونږ خوشحالیږو چې د کرکټ لوبې څومره ډېریږي، مګر د ملي تلویزیون ټامي مشر نه دا هیله ده چې صرف غني او دوستم خوشحالول نه دي، د افغان ولس دا ملي تلویزیون دی او ملت باید خوشحاله کی. د کرکټ هر لوبه دغه لوبې باید ټولې په ژوندۍ بڼه خلکو ته وښي. اسیم ملي تلویزیون دی، پیسې خو زموږ د بودیجې نه ځي. نو ښه به دی چې هر یو چې تر حده پورې دا لوبه خو باید خامخا کور کی. پرون نن ورځ تک زه خو امریکا لاس انجلس کې ما افغانستان کې په نن ورځ کندوز کې یو درېمه T20 لوبه وشوه. د هغې باره کې یو څه خبره کوم، بیا به د کندهار باره کې سره خبره وکړم. هغې کې میرویس اشرف صاحب او یو بل پلیر هغه پکې 50 والا میرویس اشرف پکې 90 رنزي وکړي. عظیم زادران 4 وکټې واخیستې او بل مومن 3 وکټې واخیستې. ښه دا میرویس اشرف چې ګوره زه خو د سینیرز خلاف نه یم، زه فقط یم چې ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي، خو چې کوم سینیر لوبیږي باید فټنس ورکي او خپل استعداد ورکي. نو میرویس اشرف صاحب پخوا راسې زما ډېر خوښ و، خال راونډر و، اکنامیکل بالر و، لوړ دنګ او هینډي بیټسمین و. نو دغسې الراونډران چې دي غریبانان کلونو راسې غاړې ته پراته دي. موږ دغسې د ناانصافۍ او ظلم خلاف یو. نور د هر چا حق دی، تاسې په موږ هم نیوکې کوئ، په بل چا هم کوئ، هغه ستاسې کار دی، پروا نه کوئ، مګر حق اواز به د نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه راپورته کیږي. ښه راځو اوس د خیره کمال خان بند د کندهار تاریخي ښار عینو مینا او ګلبدین نایب ویسز نجیب الله زادران. تر اوسه پورې 3 لوبې شوي، 3 واڼو کې چې د ساتونکو دا لوبې ګټلې دي. کندهار کې به دا سلسله بدله شي که نه، جوړونکي به څه توره وکړي که نه، جوړونکو خو جوړ کړی دی، خو ساتلو ما خو ورته ویلي اول ورځ نه چې ساتونکي ډېر مهم دي. اوس به معلومات کیږي چې دې ځل ته به یې ساتونکي ساتي او که جوړونکي به پکې خپل لاس پې وهي. نو د اولنی ټیم چې نجیب الله زادران په کپتانۍ کې د کمال خان بند جوړونکي دي، هغې کې نجیب الله زادران صاحب دی، منیر کاکړ صاحب دی، دستگیر خان، صمد خان، فیروز احمد، شرف الدین اشرف، وفادار مومن صاحب، حمید یوسفی، نجیب سلیمان، فضل احمد، عظمت الله عمرزی، کامل خان، نصیب شیردلی، اجاز احمد او نصیب پوپل شیرزی نورزی. څومره چې دا قومونه پکې را ډیریږي هومره دا کرکټ ښایسته کیږي. افغانستان د یو ونې په مثال دی او دا هر خاښې قوم دی او دا قومونو دا ونه ښایسته کړې ده. مونږ ټول یو افغانان یو او دا زموږ د ټولو وطن دی. نو دا و د کمال خان بند جوړونکي. اوس راځو ساتونکو ته. د ګلبدین نایب صاحب په کپتانۍ کې حشمت الله شهیدي، ثاقب، نظیف الله، عظمت پلوال، حمید حسن، وقار الله اسحاقزی، منظور احمد، حکمل، رخشانی بلوچ، رحمان الله گربوس، قاسم حمیدی، علی احمد خالد او عطاالله. زیاتره پکې لوکل کسان دي او څو پکې دا ملي سټارز دي چې هغه تاسې کتلی شئ. نور باقي چې دي لوکل ښه کار دی. ټورنمنټ هماغه ځای کې کیږي چې خلک خپل لوبغاړي وپېژني او هیله کندهار چې هملته ګیر چاپېره څومره خلک یې راشي. د عینو مینې ښایسته ځای دی، بهترین ځای دی. د کرزي روډ جوړ کړی دی خو شخصي جوړ کړی، مګر اورسیز کندهاریانو دپاره د بار وطنونو اروپا امریکا غوندې فیسیلیټیز دي. نو وطن کې د آبادي ډېره شي، خدای دې نور هم ډېر کړي. راځو پریډکشن ته. جوړونکي خو ما ګوره مونږه ساتونکو سره ځو، نو جوړونکي مهم دي خو اوس ساتونکي مهم دي. نو دا ځل ته به د ګلبدین نایب صاحب کپتانۍ کې د کمال خان بند ساتونکي دا لوبه ګټي. دا زما پریډکشن دی. معلومات په بیا د پنجشنبې په ورځ وشي. لوبه د پنجشنبې په ورځ ده. ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. زموږ د یوټیوب چینل شینواری سپیکس دی، په فیسبوک پاڼه کې شینواری سپیکس ورسره پښتو کې لیکل شوي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې دا فالو کولی شئ. شیر کولو نه ډېره مننه. په دې کې به فقط زموږ د کرکټ د تجربې تاسې سره شریکیږي. یو څه مې د ICC کوچینګ کړی دی، یو څه معلومات چې راسره هغه تاسې سره شیر کوو. نو یو ځل بیا تاسې ټول ډېره مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله وسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.